استغفار ووایاست ځکه چې تر ټولو ښایسته مناجات دی په ځانګړي ډول د مصیبت، ناروغۍ او رنځ پر مهال. قلبي سکون ورسره حاصلیږي او اطمینان مو ترلاسه کیږي. ته به وایې چې یو ورک شوی شی دې بیرته پیدا کړی. رزق به مو زیات شي او په معاش او مال، اولاد او کور کې به مو برکت پیدا شي. ګناوې به مو معاف او د رب العالمین رضا به حاصله کړي. دا لوی افتخار دی. د زړه زنګ به مو لرې او پاک شي. دا زنګ چې لرې شو بیا د حسد، کرکې، بدبینۍ، نفاق او منافقت ناروغیانې به په خپله کرار ورکې شي. زموږ په فردي او اجتماعي ژوند کې به لوی تحول راشي. الله تعالی به نعمتونه، بارانونه او فصلونه راته زیات او اولادونو کې به برکت واچوي انشاءالله. په روحي لحاظ به آرام او سپک شي. دا نو هغه څه دي چې هر کال امریکایان یې له امله ځان وژني. ټول اروپا او له پلوه ټوله امریکا کې چې وګورئ، کور او موټر، اسباب او امکانات، سیستم او امتیازات، خوند او لذتونه ټول ورته برابر دي او هر څه چې وغواړي کولی شي. خو یو څه چې نه یې لري هغه روحي سکون او معنوي اطمینان دی. دا شان له بده مرغه نن په اسلامي امت کې هم لیدل کیږي. مسلمان قرآن لري، ایمان لري، عقیده او دینی منابع او مراجعې لري، خو بیا هم لاره ترې ورکه ده.